د ډېرو خلکو کوېسټن دا هم و په کمنټونو کې چې د روژې په باره کې هم یو ویډیو جوړه کړه. نو ما د روژې په باره کې ویډیو جوړه کړې ده، خو بیا هم زه تاسو ته یو داسې نوې طریقې سره یو دریمه ویډیو دوه مې جوړې کړې ده، دریمه ده. د دریمه ویډیو هم زه ستاسو لپاره جوړوم چې تاسو ښایسته ښایسته کمنټونه کړي وو. نو تاسو څه وکړئ، دغه ویډیو حتما خپلو دوستانو سره شیر کړئ. دوستانو دغه ټیم کې به تاسو څه وکئ، پلی سټور ته به راشئ. ګوره چې کله تاسو پلی سټور ته راغلی، په دغه ځای کې به تاسو اسلام 360 ولیکئ. نو په دغه کې به تاسو ته احادیث او قرآن مجید ټول تلاوت په دې کې تاسو ته ډېر زیات او ډېر ښایسته ډیزاین سره میلاویدلی شي. نو ګوره تاسو ته ښکاري هم دغه سکرین شاټ یې دغه شانتې کې به تاسو ته دغه اپلیکیشن کار کوي چې په دې کې تاسو ټرانسلیشن غواړئ، دا تاسو ټرانسلیشن کولی هم شئ. ډېر ښایسته او ډېر خوندور اپلیکیشن دی چې خامخا تاسو له په موبایل کې ډاونلوډ کول پکار دي. خو که چېرې ویډیو خوښه شوه حتما یې خپلو دوستانو سره شیر کړئ. نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لي والا په امان.